السلام علیکم ګرانو ملګرو په دننه ویډیو کې به موږ زده کوو چې موږ د خپلې ویډیو بیکګراوند څنګه چینج کوو. مطلب که موږ چېرته په داسې ځای کې ولاړو چې هغه ځای موږ خوښ نه دی او موږ پسند نه دی، موږ غواړو چې دا ځای موږ چینج کړو، بدل کړو، تبدیل کړو، چې موږ داسې ځای ځان سره ولګوو، داسې بیکګراوند کې تصویر ولګوو یا ویډیو ولګوو چې هغه بیا ښکلی ښکاري، خلکو ته به داسې ښکاري چې دا په دې ځای کې ولاړ دی. نو ملګرو دا به نن څنګه کوو، دا به نن په دې ویډیو کې زده کوو چې دا آیا موږ خپل ویډیو بیکګراوند څنګه چینج کولی شو. نو راځئ د ویډیو تر اخره پورې ما سره وګورئ. نو ملګرو څه به کوو، د ټولو نه مخکې موږ راغلی یو کاین ماسټر ته. کاین ماسټر به تاسو هم کولاو کوئ. نو کاین ماسټر چې کولاو کوئ د پلس نشان باندې به تاسو کلیک ووهئ او دلته به خپله خوښه ستاسو بریکټ سلیکټ کړئ. مطلب که یوټیوب دپاره کوئ، که د ټیک ټاک دپاره کوئ، دا د ټیک ټاک دپاره دی، دا د انسټاګرام دپاره دی، دا یوټیوب دپاره دی او دا هم د یوټیوب دپاره دی. نو ملګرو ما اولنی بریکټ چې کوم دی هغه سلیکټ کوم. ما سلیکټ کو. اوس راځو، اوس به موږ بیکګراوند سلیکټ کوو. بیکګراوند به څنګه سلیکټ کوو، دا اوس ما سره یو بیکګراوند دی، دلته ما سره زیات بیکګراوند پراته دي، خو ما دا یو بیکګراوند چې کوم دی دا سلیکټ کوو. بیکګراوند تاسو سمپلی ګوګل نه ډاونلوډ کولی شئ. ښه، نو بیکګراوند ما سلیکټ کو. اوس څه کوو مونږ، اوس دلته کې مونږ په دې بیکګراوند داسې کلیک کوو او دلته دا آپشنز تاسو دا کینچي سره سایډ کې تاسو ته ښکاري، په دې به کلیک کوو او په خپلې ګوتې باندې به دا بیکګراوند مونږ داسې فول سکرین کوو. ټیک شو، او دا نشان چې کوم دی دې باندې به مونږ کلیک وکړو چې دا مخکې وروستو د بیکګراوند ځي نه. نو اوس به څه کوو، اوس به راځو مونږ لیر ته، په لیر باندې مونږ کلیک وکړو او راځو مونږ ګیلري ته. ګیلري ته رالو. اوس دلته زه خپله کیمرې باندې چې ما کومې ویډیوز کړي دي هغه زه دلته کې اوپن کوم. ټیک شو، نو دلته ګورئ ستاسو ما اوپن کړې. نو دلته زه یوه وړه غوندې کې ویډیو رالم او ستاسو ته طریقه ښایم چې آیا څنګه چینج کولی شي خپل ویډیو بیکګراوند. نو دا تاسو ګورئ زما چې کوم یوه ویډیو ده هغه راله. نو اوله خو به د بیکګراوند د ویډیو تر اخره پورې دغسې اوږدوي، زما ډېره وړه ویډیو ده، د ستاسو صرف د زده کړې دپاره زه دغه کومه. نو ګورئ زه رالمه په دې ویډیو کې تاسو ته ښکاري ما وروستو چې کومه ده شنه پرده لګېدلې ده، نیله شنه. نو ستاسو څه کولی شئ، خپل وروستو یوه پرده لازمي ولګوئ چې کومه پرده هم وي خو چې یو رنګ پرده وي او د هغې رنګ تیز وي. که نیله رنګ وي زیاته بهتره ده او که سبز رنګ وي زیاته بهتره ده او که داسې بل رنګ وي هغه باندې به ټرای کوو، خو مطلب دا دوه رنګونه چې کوم دي دا زیات بهتر دي. نو ګورئ اوس به څه کوو، نو زه دلته نه دا ویډیو لږه کټ کوم. نو زه ما دلته کټ کړه او دلته هم لږ کټ کوم. دا ویډیو هسې بس ستاسو د زده کړې دپاره ده. نو ګورئ دا ویډیو ما دغه شانتې سیټ کړه. ټیک شو، اوس به د دې بیکګراوند څنګه چینج کوو. د ټول نه مخکې به راشو دلته کې د کروپینګ ته به راشو. د کروپینګ چې تاسو ته ښکاري په دې به کلیک وکړو او دا بیکګراوند کې د شنې پردې نه سیوا چې کوم څیزونه پکې راغلي د دیوالونه وغیره که چېرته ستاسو په ویډیو کې راشي نو هغه به ستاسو دلته نه کروپ کوي. دغه شانتې بره تاسو ته ښکاري د دیوال ما سره لږ راغلی دی نو دا به داسې کټ کړم. ټیک شو، دا ما کروپ کو. اوس ما سره صرف او صرف شنه پرده پاتې شوه. نو اوس به تاسو څه وکړئ، د ویډیو خپل مطابق ستاسو کوم ځای سیټ کول غواړئ، داسې نږدې کول غواړئ، کوم ځای سیټ کولی غواړئ هلته یې سیټ کړئ. نو ګورئ ما دلته سیټ کړو. ټیک شو، نو ویډیو هم سیټ کو. اوس څه کوو، اوس په دې ویډیو باندې کلیک کوو او دلته راځو کروما کې ته. دا کروما کې تاسو ته ښکاري، په دې باندې ما کلیک وکړو او بره تاسو ته ښکاري انیبل، دا به داسې کولاو کوي. ټیک شو، او ستاسو بیکګراوند چې کوم دی غایب، ختم، ټاټا، بای بای. ستاسو بیکګراوند چې کوم دی هغه به ختم شي، خو اوس هم لا کار پاتې دی، مکمل ختم شوی نه دی. تاسو ته ښکاري لږ لږ پکې ښکاري. نو دا لاسونو ته ګورئ که نه دا داسې لږ ښکاري. نو ستاسو به دلته دا دوه چې کوم څیزونه تاسو ته ښکاري دلته نه به یې ستاسو صحیح طریقې سره ایډجسټ کړئ. نو زه لږ دا تېپاره کوم. ټیک شو، نو ګورئ زه یې دلته ایډجسټ کوم. نو اوس زما په خیال زما چې کوم بیکګراوند دی هغه ښکلې طریقې سره ریموو شو، ختم شو. نو تاسو ګورئ زما چې کوم زه چې څنګه ولاړ یم داسې ښکاري لکه زه چې بالکل په دې ځي کې ولاړ یم. ستاسو نوره ښکلې ایډجسټ کولی شئ، خو ما صرف ستاسو د زده کړې دپاره دونه لږ زیات ستاسو ته چې ستاسو صرف مغزو ته د خبره کوزه شي او ستاسو په دې طریقې صرف پوه شئ. بقیه ستاسو په ما هم ښکلې ویډیو ایډیټ کولی شئ، بیا چې په ارام کښېنئ او ایډیټ کوئ یې.
نو ستاسو ته ښکاري اوس زما چې کومه د ویډیو ده بالکل داسې ښکاري لکه په دې بیک ګراونډ کې چې زه ولاړ یم او دا زما ریل بیک ګراونډ دی. نو ګورئ زه لږه د ویډیو کروپ کوم نو دا ګورئ نو دا دغه شان ویډیو ماشاءالله ډېره ښکلې ما ایډیټ کړه. مطلب هغه شانتې ما نه ده ایډیټ کړې ځکه چې بیا په لږ په ټایم نوره پې لګي، خو ستاسو د ټایم بچ کولو دپاره ما خپلې برخې چې کوم سیسټم و هغه ما ایډیټ کړه. نو اوس به تاسو په پوه شوي په طریقه اوس به ستاسو خپله ایډیټ کولی شئ. نو ملګرو دا طریقه کار دی. دا طریقې باندې امید لرم چې ستاسو به پوه شوي. که ویډیو کې څه مسله یي څه خبره یي ستاسو په کوم ځای نه وي پوه شوي نو ما ته کمنټس وکړئ، زه به درته طریقه بیا وښایم. نو چلو ملګرو دا ویډیو په دې ځای باندې ختموم. ملویږو به انشاءالله د نیو ویډیو سره. تر د هغې پورې د خدای په امان.